سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي طالبانو تېره شپه په رباطسنګي ولسوالۍ کې هرات ته ترکمنستان د برېښنا انتقالي مزی پرې کړ. د هرات د والي ویاند وایي دغه پیښه تېره شپه د یادې ولسوالۍ په خلاوک سیمه کې رامنځته شوې او له مخې د هرات ښار نیم ښاریان د برېښنا له نعمته بې برخې شول. سرچینه وایي د دغه ولایت د برېښنا ریاست تخنیکي کارکوونکي د یاد مزي د بیارغونې په موخه سیمې ته رسېدلي څو دغه ستونزه هواره کړي. د ارزګان سیمه ییز مسؤلین وایي طالبانو د دغه ولایت د مرکز په سرخوم سیمه کې یو پل په بمونو سره له منځه وړی دی. د ارزګان د کلیو او پراختیا ریاست مشر سید شاه حبیبي وایي دغه پله ټرینکوټ ښار له چارچینو د هراود او د کندهار نیش ولسوالیو سره نښلاوه. د نوموړي په وینا یاده سیمه دمګړۍ د طالبانو په ولکه کې ده او د ناامنیو له امله دوی نشي کولی هغه پل بیرته ورغوي. ویل کېږي دغه پله چې 45 متره اوږدوالی او 6 متره سوري درلود 6 کاله مخکې د نړیوال بانک له لوري د 22 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی و. په پکتیا کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 19 طالبان وژل شوي او 22 نورې ټپیان دي. د پکتیا د والي ویاند وایي دغه عملیات تېره شپه د سید کرم ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې یو شمېر شکمن کسان هم نیول شوي او دمګړۍ هم ترې پوښتنې روانې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول معقول فکر نه دی. جیمز ماتیس تېره ورځ له خپل لوی درستیز سره په ګډه خبرناسته کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا حکومت تګلاره اغیزمنه وبلله او زیاته کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره په بشپړ ډول ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا سولې میز ته د طالبانو د راکاږلو په موخه جدي مبارزه دوام لري او په وینا یې طالبان باید جګړه ونه ګټي او باید د خبرو لاره غوره کړي. او ولسمشر غني تېر ماښام د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره د ټلیفون په وسیله خبرې وکړې. ښاغلي غني په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لورو د سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د تګلارې پر اغیز د سولې پر بهیر او پر راتلونکو ټاکنو خبرې کړي دي. په دې اړیکه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال یو ځل بیا ژمنه کړې چې واشنګټن به د افغان حکومت او افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امل.